نن یو داسې میلمه لرو چې ډېره موده پس موږ سره یو ځای شوی دی د افغانستان نه بهر ژوند کوي او اوس بېرته راګرځېدلی دی. تاسو به یو ځل بل هم ما سره په خپرونه کې لیدلي، خو اوس دې لپاره چې نوي لاسته راوړنه لري او وطن ته ډېره موده پس راغلی دی، نو نن به راسره په خپرونه کې اوسېږي. د هغه سره خبرې اترې لرو. د دمې نه وروسته یې واورئ د شیر احمد فرني هم آماده کېږي. فرني خوند هغه دی چې مثلا پوخ شو طبیعي ډول باندې دا بېرته یخ شي، خوند یې هغه کې ډېرېږي. نو داسې نه چې یخچال کې کېده چې ورور په زور یې زه یخومه، طبیعي چې یخ شي لږ وخت پرې ولګېږي بیا نو د فرني خوند هغه دی. دمه بېرته ژر راګرځو، خپرونه زموږ حتما وګورئ. ښه راغلاست درنو هېوادوالو، ډېر ښه راغلی. سوله د افغان د هر افغان یوازینۍ هیله په افغانستان، بهر له افغانستان هر ځای کې چې ژوند کوي، که په ارامښت کې دی که په جنګ کې دی، د ټولو هیله دا ده چې سوله راشي. د سولې لپاره موږ ډېر قربانیان ورکړي دي، قربانۍ ورکوو تر هغه حده چې سوله راځي. یو د هغه کسانو څخه چې قرباني ورکړې ده او خپل ژوند یې له ډېرو خطرونو سره مخ دی اوس هم، او په همدغه حالت کې ډېر لاسته راوړنې لري او ماشاءالله فعالیتونه یې ډېر دي. حتی زموږ څخه یې فعالیتونه ډېر دي چې موږ جوړ یو، روغ یو، ولې هغه په دې چې یو څه مشکل لري، خو بیا هم زموږ څخه یې کارونه ډېر دي، افغانستان لپاره ډېر ویاړونه لاسته راوړي دي. ولي محمد نوري زما میلمه دی چې د لندن څخه څو ورځې کېږي رسېدلی دی، خو نن زما میلمه دی په خپرونه کې. ورته ښه راغلاست یم. ډېر ښه راغلی ولي جانه، ماښام دې بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډېر لوی او بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه سلام تاسو ته، همدارنګه یو ځانګړی سلام د لمر ماښام خپرونې لیدونکو او اوریدونکو ته. زه بیا هم ولي محمد نوري د افغانستان د ځغاستې نابینا لوبغاړی په ضمن کې د همدغه لوبو اتل چې اوس ژوند په لندن کې کوم. بله دوستانو، دا دی ویلې زموږ ګران ورور ولي جان چې دی په ځغاستې کې ماشاءالله قهرمان دی او که څه هم نابینا دی، لیدلی نه شي، ولې لاسته راوړنې لري او اتلولي لاسته راوړې ده. افغانستان بیرغ یې جګ کړی دی په نړۍ کې، حتی په انګلستان کې هغه د لوبېږي. ولي جانه څنګه بیا راغللې، څه خبره وروره؟ کاکړ صاحب، دا چې وضعیت د ویروس له امله سږ ډېر خراب و، زمونږ د کورونا له امله ډېرې سیالۍ کنسل شولې، موږ نشو کولی چې سیالي وکړو. نو په هماغه دلیل اکثریت لوبغاړي له همدغه فرصت نه استفاده وکړه تر څو غرنیو سیمو ته لاړ شي، هغوی هلته مؤثره تمرینات ترسره کړي. دا چې زه هم یو لوبغاړی ما وغوښتل چې خپل هیواد ته راشم تر څو په غرنیو سیمو کې مؤثره تمرین وکړم، تر څو په راتلونکي سیالیو کې یو ښه استازیتوب د افغانستان لپاره وکړم. زه افغانستان ته راغلی یم چې اوس دلته مؤثره تمرینات په غرنیو سیمو کې وکړم. ښه استاد در سره راغلی که نه؟ نه، زما روزونکي خو ټول خارجیان دي، هغوی د امنیتي مشکلاتو له کبله افغانستان ته نشي راتلی، خو دلته د تربیتي بینالمللي سره مې خبرې کړي، هغوی ما ته ځانګړي استادانه کړي چې ما سره بیا منډه وهي. ولې چې یعنې همغه استاد دې پوهېږي که نه چې تاسو سره رقم تمرین وکړي. کیدای شي دوستانو ته ووایي چې تاسو خو لیدلی نه شئ که نه؟ فیصدي لیدلی شئ که نه؟ نه کاکړ صاحب، زما سترګو لید نشته. دا چې د سترګو لید مو څنګه د لاسه ورکړه، دې باندې لږ څه کیدای شي دوستانو ته ووایي؟ کاکړ صاحب، بار ما د خپلې واقعې په اړه هیوادوالو ته معلومات ورکړي، خو بیا به هم زه وایم چې له نن نه 10 کاله وړاندې په افغانستان کې زما نظامي دنده وله، نو د یوې بمي چاودنې له امله زما دواړه سترګې ړندې شوې او ډېر سخت ټپي شوم، ان تر دې چې ډېر وخت لپاره کوما ته لاړم. کله چې په هوښ راغلم نو هېڅ مې نه لیدل، فقط یو تور رنګ مې لیده، سترګې مې پټې ولې، خو خفه نه وم ځکه هېواد خلک په موږ حق لري
چې خدمت وکړو. ځان ته کار خو د حیوان ده، غوره بهتره انسان هغه ده چې د انسانانو ته کار وکړي، د نړۍ بشر ته کار وکړي. نو دا خو مې سترګې پکې ړندې شوې، نو سر دې هم د مت قرباني د هېواد او د خلکو. الله دې عمر درکړي، الله دې عمر ډېر کړي. څنګه تمرین کوې؟ تمرین دې څنګه کېږي؟ اول چې اوس خو لیدلی نه شي، نو دا خو به ډېر سخت وي. ځغاسته خو لږ غواړي که نه؟ کاکړ صاحب ډېره ښه پوښتنه. ممکن هېوادوالو سره پوښتنه وي چې دا خو نابینا د نابینا څنګه ځغاسته کوي، منډه څنګه وهي. زه به هېوادوالو ته لږ عملي ډول باندې وښیم چې زه څنګه منډه وهمه. هېوادوال به دغه تسمه ویني چې تقریبا 9 متر اوږده ده. نو زما مربي یو اړخ مې مربي نیسي، دا اړخ یې زه نیسمه، مربي مې راسته، زه چپ خواته یم. نو د دې په وسیله باندې زه خپل مربي سره عملي منډه وهمه. که په سیالۍ کې مې وي او که تمرینات هم کوو، نو د دې ټول کمال په دې تسمه کې او مربي کې ده. نو که چپ خوا ضرورت وي، مربي مې راته وایي چې چپ ونیسه، که راسته ضرورت وي راسته اړخ ونیسه، که سپیډ چېرته ضرورت وي سپیډ، که د فوټ ورک په دې وسیله په دې شي باندې زه منډه وهمه. دا رسۍ به ټول دوستان ویني. د استاد هغه همکاري، هغه راهنمایي عمل ته هم در سره ده. نو مربي دی بې له شکه. مربي چې نه وي نو زه خو څه نه وینم. ممکن زه ټکر وکړم، سیالي د هر څه غواړي مخکې شي که نه. ته صرف د غږ په واسطه د هغې سره روان یې؟ غږ او ډېری کمال په دې کې هم ده، ډېری په غږ کې هم ده. زیاتره وخت غږ اشاره باندې په دې باندې مې پوه کړې، ډېری وخت په خولې باندې مې راته چې چپ راسته سپیډ واخله په دا رقم ته باندې. اوس به درته عادي شوی نو آهسته آهسته؟ ما ته ډېر عادي ده. څومره کلونه کېږي چې په دې ځغاسته کې؟ کاکړ صاحب زما تقریبا 4-5 کاله شاوخوا کېږي چې زه په انګلستان هېواد کې سیالۍ کوم، منډه وهمه. اوس به تا ته معلوم وي که نه هغه حلقه چې ده که نه هغه چې منډې وهئ، هغه به تا ته معلوم وي چې کوم خط کې یم. بېشکه دا به درته ساده شوی. کاکړ صاحب نابینا چې جرأت ونه لري 10 متره منډه هم نشي وهلی. خو دا ته هم که ما سره ځغاسته وکړې زه مشکل نه لرم. دا جرأت ما کې شته چې تا سره منډه وهمه. یو تمرین به وکړو، صحیح ده که نه؟ مشکل نشي. تمرین به وکړو. دا راته چې څو سیالیو کې، نړیوالو سیالیو کې دې ګډون کړی؟ کاکړ صاحب ما تر دې دمه 8 نړیوالې رقابتي سیالۍ کړې دي. په هرې سیالۍ کې ما د افغانستان لپاره میډال ګټلی ده. بېلابېل میډالونه دي، ګستاخي نشي، سرو میډالونه مې ګټلي، د سپینو زرو میډالونه مې ګټلي. یو پکې صرف برونزو ده چې هغه هم تخنیکي ستونزه وله د ما د روزونکي د مربي لخوا نه، چې هغه مې 3 مقام ترلاسه کړ 200 نفرو کې. نو ټول د ما سره او سپینو زرو میډالونه دي. نو هرې سیالۍ نه بعد نړیوالو زه تشویق کړی یم. په هرې سیالۍ کې ما د افغانستان 3 رنګه بیرغ په خپلو ګوره پانده ساتلی، ښه استازیتوب مې کړی، هویت مې په نړیوالو پېژندلی. زنده باد، زنده باد. یعنې دا په دې نه ده چې موږ خدای نخواسته معلول شو یا خدای نخواسته موږ معیوب شلو او بس نو موږ ووایو چې موږ ناتوان شو، هر څه پاتې شو. نه، معلولیت ناتواني نه ده. د ولیجان خبره چې که څوک جرأت لري، یو انسان که تر نابینا هم اوسېږي، که څه نه ګوري، بیا هم هغه کولی شي چې زموږ او ستاسو هغه بیرغ، هغه 3 رنګه په ذهن کې شته دي او دا همیشه کولی شي چې په اوږې باندې که هغه په نظام کې اوسېږي، جګې کې، هغه که په ځغاسته کې اوسېږي، هر ځای کې چې اوسېږي، هغه بیرغ لپاره به کار کوي. او یو خوشخبري دا ده چې د ولیجان په ژوند باندې خپله کتاب لیکلی دی او نړیوالو پرې باندې فلم جوړ کړی دی. دا چې فلم څنګه جوړ شوی دی باندې حتما خبرې کوو، خو اوس لپاره دا چې کتاب یې څنګه لیکلی دی او اوس خو ته خو لیدلی هم نه شي که نه ولیجانه، نو دا کتاب دې څنګه لیکلی دی؟ کاکړ صاحب ډېره ښه پوښتنه. یو نابینا خو کتاب نشي لیکلی، نه لیک نه لوست کوی شي، علاوه د دې چې لکه داسې بعضې سافټویرونه استفاده کوي. کله کاکړ صاحب چې ما هم سیالۍ ګټلې ده نړیوالو فرهنګیانو روزونکو ما ته به ویلې چې ته پر ژوند یو کتاب ولیکه تر څو د نړۍ بشر ته تشویق کړې، انسپایر کړې، ځکه تا د ژوند ډېر عجایب دي. سمه ده. نو هماغه انګېزه ما سره پیدا شوه چې زه پر ژوند باید یو کتاب ولیکم. دا چې کتاب مې څرنګه ولیکه، زما خپل ټلیفون کې غږیز پیغامونه ثبتومه، هغه غږیز پیغامونه بیا زه خپله ملګرو ته، بیا همداسې لیکوالو ته ورلیږم په وټساپ کې، هغوی بیا د لیکنې په بڼه، همدارنګه د کتاب په بڼه هغوی لیکي. نو کتاب تقریبا څه کم 300 صفحې ده. دې کې خوږې ترخې د ما د ژوند مبارزې دي. کاکړ صاحب دا کتاب
مبالغه نشي دا کتاب دی په دې کتاب کې هر وګړی د افغانستان ځان کتلی شي په دې کتاب کې نظامي ځان کتلی شي په دې کتاب کې یو مور ځان کتلی شي په دې کتاب کې دهقان ځان کتلی شي او ډیر د هڅونې کتاب ده نو ان شاء الله تعالی ډیر ژر به د مخکتنې لپاره راوځي تر څو هیوادوال کتاب زما ولولي چې په دې کتاب کې څه دي څه نه دي تشویقي بڼه ډیره ده نه پکې ډیره تشویقي بڼه عاطفي برخه انسپریشنل پارټس مثال نو ډیر داسې خوندور کتاب ده ممکن هیوادوال پیدا کړي هغه بیا خو مخکتنې ته تر اوسه نه ده راوتی انشاءالله ډېر ژر به راوځي ډېر ښه انشاءالله چې ورته منتظر یاستو مخکې ما یادونه وکړه د سنجیدت د ژوند که نه هغوی خو په خوشحالۍ کې ژوند تېر کړی دی ولې زموږ او ستاسو هغه د افغانستان د وګړو ژوند چې یو د هغوی څخه لوی مثال کیدای شي چې ولی جان ورکو او په دغه کتاب کې هم دا ټول لیکنې شوي دي چې څرنګه یو انسان مثلا چې کله ځوان شي هغه لاړ شي خپل د وطن لپاره درېږي خپل د وطن دښمنانو په مقابل کې درېږي وروسته د هغه نه هغه معلول شي هغه د وجود یو برخه خپل له لاسه ورکړي بیا هغه لاړ شي بهر د افغانستان خپل وطن نه لرې شي خپل مور نه لرې شي خپل هر څه نه لرې شي او آهسته آهسته هغه بیرته په پښو درېږي او خلکو ته یو لوی مثال شي چې واقعا معلولیت ناتواني نه ده موږ د ماخلو دوستان د مین وروسته بیرته راګرځو او د فلم په هکله موږ خبرې کوو دا ډېره مهمه ده دا تاسو حتما وګورئ چې ولی جان باندې یو فلم جوړېږي هغه هم نړیوال فلم ښه راغلی درنو دوستانو بیا ماښام بخیر او ولی جان موږ سره په خپرونه کې دی د فلم په هکله ما وویل چې ډېر مهمه دی ولې چې په دې وروستیو کې تاسو خبر یاستئ چې روح الله نیکپا زموږ او ستاسو ګران ورزشکار چې هغه هم په اولمپیکي مډال لري که نه او ماشاءالله فعال ځوان دی هغه ته هم ما زنګ وهلی و چې په خپرونه کې مېلمه کړم ولې نه پوهېږم چې مصروفه و یا ویې نه غوښتل شاید مصروفه و نو مصروفیت به یې درلوده او وی نشو کولی چې خپرونې ته راشو خیر کوشش کوو چې یو ورځ یې خپرونې ته وغواړو د هغه په ژوند باندې هم یو فلم جوړېږي هغه باندې هم خبرې کوو خو د ولی محمد نوري په ژوند باندې هم یو فلم جوړېږي په انګلستان هېواد کې و جوړ شوی ده جوړ شوی دی ښه ډېر ښه دا څنګه جوړ شو څه شی په دې فلم کې دي موږ څنګه کولی شو دا فلم وګورو کاکړ صاحب کله هم چې ما په 2019 کال کې د ماراتون نړیواله رقابتي سیالي وکړله هلته په 4 کسانو کې په 10 غوړو لوبغاړو کې زه راغلم هلته فرهنګیانو همداسې نورو غټو کمپنیانو روزونکو مشاورینو سردا سوال پیدا شو چې دا یو نابینا په زرګونه لوبغاړي شاته کړل په 10 غوړو لوبغاړو کې راغی نو دا خو د نړۍ یو غوره انسان د باید د دې پر ژوند باید یو کتاب ولیکو بالاخره هغو زما پر ژوند باندې یو کتاب کار شو توبه خدایه فلم شروع که وی فلم ډکو ما ورسره موافقه وکړله مالې مشکل نشته ده فلم صاحب تکمیل شو اوس زما فلم په نړیوالو فلم فیسټیولو کې داخلیږي هلته په زرګونه فلمونه شاته کړي د ما فلم تر اوسه لومړی مقام لري په امریکا شیکاګو کې په زرګونه فلمونه شاته کړل زما فلم هلته نړیوال ایوارډ اول مقام یې ترلاسه کړه همداسې په بارسلونا کې نړیوال فلم فیسټیول ته زما فلم داخل کړی و انګلیسانو هلته هم په زرګونه فلمونه شاته کړل زما فلم لومړی مقام او ایوارډ یې ترلاسه کړه همداسې په هالند کې په لندن کې هر هیواد کې نړیوال فلم فیسټیولونه ترسره کیږي هر څوک خپله غوره فلمونه پکې داخلي هلته بیا رایدهي پې کیږي چې کوم غوره فلم ده نو ما فلم تر اوسه نو لومړی مقام لري په دې فلم کې ډېر څه دي نو چې دوستان یې کولی شي چې د یوټیوب له لارې هم دا پیدا کړي نو دې کې ډېر د هڅونې برخې دي چې ډېر انسان یې وګوري که ویده یي طبعا هغه راکیني که ناست یي طبعا هغه ولاړېږي که ولاړ هغه طبعا حرکت منډه کوي نو داسې یو انسپریشنل پارټس د هڅونې برخې په دې کې دي څومره ښه دا فلم چا جوړ کړی دی دا فلم په دې فلم کې تقریبا 4-5 نړیوالو کمپنیانو یو ځای شوي هغو جوړ کړی ده په دې کې د امریکا کسان دي په دې کې د انګلستان خپله دي هغو په ګډه سره دا شی جوړ کړی دی ډېر ښه والي محمد خانه خبر یې چې سوله راځي او د سولې لپاره تا هم
ډېر وخت تېر که مثلا په بارډرونو کې که نه په سرحدونو کې د وخت تېر که کور نه لرې وې خپل د وطن لپاره ولاړ وې او همدغه سولې لپاره یو ډېره مهمه برخه د وجود د خپل له لاسه ورکړه همداسې ده که نه څه وینا لري څه فکر لري چې دا سوله به راځي حتما او څومره ورته هیله مند دی کاکړ صاحب زما خو ارمانونه خورا ډېر زیات دي چې زما پر ژوند کې هغه باید پوره شي نور به نه وایم خو یو څه باید ووایم چې د صلح ډېر غټ ارماني یم دا چې د دې روانې 40 کلنې جګړې قرباني یم خپلې خوږې سترګې ما پکې ړندې شولې د هېواد په خدمت کې د خلکو په خدمت کې نه تنها زه پکې نابینا شم زما په شانتې په زرګونو هېوادوال پکې ړانده شول کاڼه شول شهیدان شول کډوال شول زما د طالبانو ورونو دا هیله ده د حکومت نه مې دا هیله ده چې د دغه صلحې پروسې ته دوی ژمن پاتې سي تر څو په افغانستان کې یو تلپاتې صلح راشي ځکه بس نور د نه مړه کېږي نور د نه ړانده کېږي نور د نه شهیدان کېږي هر وګړی د افغانستان تږی د صلح ده خیره زه دې ړوند یم زه دې څه نه وینم خو په افغانستان کې یو تلپاتې دایمي صلح تر څو په آزاده فضا کې چکر ووهو تمرینات وکړو تجارت وکړو خو زما روزونکي افغانستان ته نشي راتلی زه ورته وایم چې افغانستان ته لاړ شو وایي هلته امنیت نشته ګوره هیڅ نړیوالې کمپنیانې په افغانستان کې سرمایه ګذاري نه کوي وایي افغانستان کې امنیت نشته که چېرته موږ په افغانستان کې تلپاتې صلح امنیت ولرو زه باوري یم چې افغانستان به د ټاپ هېوادونو نه په نړۍ کې شمېرل کېږي بله بله دا خبره همداسې ده او ولي محمد خانه راځه همدلته اوس ووایه چې دغه لویه هیله ارمان د څه شی دی لویه هیله ارمانونه خو بیا هم کاکړ صاحب ډېر دي خو بیا هم زه به یو ارمان د ژوند ووایم چې په نړۍ کې ما هر څه لیدلي دي انسانان مې لیدلي دي غرونه مې لیدلي اسمانونه مې لیدلي ځمکه مې لیدلې هر څه مې لیدلي فقط یوازې چې ما نه دي لیدلي چې زه سخت ارماني هم یم چې ما خپله مېرمنه او خپل 3 اولادونه دا ما تر اوسه په سترګو نه دي لیدلي همیش مې هغه اولادونه راته وایي چې پلارجانه ما وینې زه وایم چې اوس زه دې وینم وایي خیر ته ما سره اشارې وکړه چې رښتیا ته ما وینې چون هغو ته زه ګپ ورکوم بازي ورکوم چې و اولادو زه وینم در حاله کې چې هغوی نه ویني ګوره د دې ماشوم درد زه څنګه هېوادوالو ته بیان کړم څنګه حکومت ته څنګه مطلب د ښکېلو اړخو ته چې په جنګ کې ښکېل دي ته زه بیان کړم چې اولاد ماشوم د خپل د پلار د دید ارمانجن وي زه خپل ماشوم له لاس نیسم ما ته پلاره ما په غېږ کې واخله زه خپل اولاد په غېږ کې نشم اخیستی چې قدم ووهمه نو دا زما ارمان دی چې خپل اولادونه وګورم خپله مېرمنه وګورم همداسې نور ډېر شیان په ژوند کې دي زه وایم چې الله پاک دې دا ارمان پوره کول چې الله پاک څخه دا یو ناممکنه نه دي خدای څخه هر څه ممکن دي ولې خدای که تا ته دغه توانایي نه درکوي دې کې به حتما خدای پاک ستا لپاره بل ښېګڼې په نظر کې نیولې اوسېږي نو بس الله پاک دې دا ارمان پوره کړه مونږ دا دعا درته کوو کله چې سیالۍ کې اوسېږي په لوبو کې هغه د خوشحالۍ ځای کوم یو دی چې ډېر پکې خوشحاله یو بیخي نو وایي چې بس چغې ووهمه ټول دنیا خبره کړمه کاکړ صاحب زه کله ډېر خوشحالیږم هر کله چې زما نړیواله سیالي سټارټ کېږي شروع کېږي دلته د افغانستان نوم اخیستل کېږي ویل کېږي په مای کې چې دلته په دغونه لوبغاړو کې موږ یو نابینا لوبغاړی د افغانستان لرو چې ټول بینایان او دا صرف نابینا ده سمه ده نو احتیاط کوئ چې متوجه اوسئ چې زوبلې نه کوي د افغانستان ده کله چې بیا بریان ترلاسه کوم همدارنګه د افغانستان نوم ما سره اخیستل کېږي چې دا ډېر د ویاړ ځای ده چې په زرګونه لوبغاړي د نړۍ هلته شتون لري هلته د افغانستان نوم اخیستل کېږي دا ماته ډېر د افتخار ځای ده دا د دوستانو تاسو ګورئ چې دی ولي محمد خان دا مډالونه دي دا واقعا زموږ ویاړ دی زموږ داسې ده دوستانو چې تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې موږ جوړ خلک لرو چې ډېرې لویې صدمې ډېرې لوی زخمونه زموږ ځمکې ته زموږ حتی زموږ هغه غیرت ته ډېر لوی ضربې رسولې دي چې زه اوس یادومه ما ته ضرورت نشته ولې زه همدا اوس ډېر یعنې په خپل هغه عادي حالت نه وځم ان نورمال کېږم د انګلیسانو خبره ولې چې دوی چې جوړ دي موږ او تاسو دومره ضربې رسولې دي چې په سلګونو کلونو کېدای شي چې هغه جوړ نه شي که موږ او تاسو ونه درېږو ښه ده چې موږ ځوانان ودرېږو لکه ولي محمد خان ودې چې افغانستان نه بهر ځینو ځایونو کې چې د افغانانو نوم یادېږي خلک داسې په حیرت ګوري ولې کله چې ولي محمد خان وویل چې هلته د افغانستان نوم اخیستل کېږي ټول چکچکې وهي
په زرګونو کسان که اوسېږي چکچکې وایي چې یو افغان راغلی دی او خپل د افغانستان لپاره درېږي. ډېر خوشحاله شوم، ډېره مننه کوم له ولي محمد خان څخه چې نن ماښام وخت راکړه او راغې خپرونې ته. ډېره مننه. تاسو نه هم مننه. کور ډېر ښه راغلی بیا. خوشحاله اوسئ. راځئ منډه خو وکړو. مشکل نشته. صحیح ده. دوستانو موږ همداسې یو منډه کوو بیا وقفې ته ځو. راځه مهرباني، زه به د لاس ونیسم کته به شو. زه در سره هغه وکړم همکاري وکړم. راځه کرونا ده مقصد احتیاط کوه ما تېر کړی دی. راځه بس